چې هغه څوک چې ځان په اعمالو باندې کړی او خپل ځان الله ته ذلیل کوي او عبادتونه کوي، دا د الله په وړاندې د مقام والا دی او د دوی ژوند د هغه چا نه بدل دی چې هغوی په ګناهونو کې اخته دي. هم ژوند بدل دی او هم مرګ بدل دی. د دې خلکو ژوند به یو شانتي تیریږي او د دغه فساق و فجارو سره د ډېرو امکاناتو د هغوی ژوند به بل شانتي تیریږي. الله د دوی ژوندونه نه برابروي او نه مرګ نه وروسته ژوند برابر دی. آیا خیال کوي او فکر کوي، ګمان کوي هغه کسان چې هغوی ګناهونه کوي، اجترحوا معنا اکتسبوا السیئات، ګناهونو کې اخته دي، د دوی دا فکر دی چې ان نجعلهم کالذین آمنوا، چې دوی دې منګه د هغه خلکو غوندې برابر جوړ کړو لکه څنګه چې مؤمنان دي. یعنی الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دغه مجرمین او ګناه نه یریدونکي خلک آیا دا به د الله په وړاندې د هغه چا سره برابر وي چې هغه د ګناهونو نه ځان ساتي او د الله نه خوف او ویره لري؟ او کالذین موږ یې وګرځو په شان دغه کسانو امنو چې ایمان راوړي او عامل الصالحات او نیکي کوي. سواء محیاهم ومماتهم، چې د دوی ژوند او مرګ دا دواړه برابر شي. ساء ما يحکمون، الله وی دا ډېره بده فیصله ده چې دوی کوي، چې دغه د تابعدارۍ والا خلک په اعمالو کې ځان ستړي کوونکي خلک دا دې دغه فساق او فجارو سره برابر شي. د دوی ژوند د هغوی نه بدل نه او د دوی مرګ د هغوی نه بدل نه. دا خبره به ډېر غلط ګمان دی چې دوی کړی دی. او بیا دې بل آیات کې پسې فرمایي وخلق الله السماوات والارض بالحق، الله جل جلاله اسمانونه او ځمکې په حق سره پیدا کړي دي. دې کې دروغ نشته چې د دې خالق بل څوک شي، او یا د حق د ښکاره کولو لپاره د الله د بندګۍ د هغه د وحدانیت د ښکاره کولو لپاره پیدا کړي دي. او ولتجزا، عاقبت به بد دی دا شي چې پیسه بدله به ورکړی شي. کل نفس، هر یو نفس ته بما کسبت، څه عمل چې کړی دی، وهم لا یظلمون، په هیڅ چا ظلم نه کیږي. د الله په دربار کې ظلم نشته، هغه د انصاف دربار دی او الله جل جلاله به د هر چا سره د انصاف فیصله وکړي. او به فرمای افرأیت، ته خبر را کماته پیغمبره، من اتخذ الهه هواه، د هغه چا په باره کې چې هغه د خپل خواهش نه خپل معبود جوړ کړی دی. دا خواهش ورته څه وي او نفس ورته څه وي، بس د هغې غلام دی. د نفس تقاضا ورپسې او د خواهش تقاضا ورپسې روان دی. کم دینی مانع د ده سره نه دی موجود، خو چې زړه څه غواړي بس هغه کوي. واضله الله على علم، او سره د علم نه الله ګمراه کړي دي. په دې پوه دی چې دا ګناه ده، په دې پوه دی چې دا الله خفه کول دي، په دې پوه دی چې دا د الله جل جلاله مقابله کول دي، او د دې سره سره بیا په دې ګمراهۍ باندې روان دی. وختم على سمعه، نو الله د ګناهونو په وجه د ده په غوږونو باندې مهر لګوي، بیا حق نه اوري. وقلبه، او د ده په زړه باندې مهر لګوي، بیا حق تعقل نه کوي. او وجعل على بصره غشاوه، او الله بیا ګرځولی دي د ده په سترګو باندې پردې، حق به نیني. فمن یهدیه، نو څوک به ته هدایت وکړي من بعد الله، وروسته د الله نه، فلا تذکرون، انسانانو ولې فن نه اخلئ؟